سلامونه دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن غواړم چې د یو داسې ټکنالوژي په اړه تاسو ته معلومات درکړم چې په انټرنیټ کې نن سبا ډېره مشهوره ده او تقریبا په 5 ورځو کې په میلیون هاو انسانانو د هغه په اړه سرچ کړی دی. دا چې دی د ارټیفیشل انټيليجنس په اړه به تاسو اوریدلی وي. ارټیفیشل انټيليجنس یا هم مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده کوم چې ماشینانو ته دا وړتیا ورکوي ترڅو د انسان په ډول سره دوی فکر وکړي، د انسان په ډول سره دوی خبرې وکړي او د انسان په ډول سره جواب ورکړي. ارټیفیشل انټيليجنس بیلابیل ډولونه لري، لکه روبوټ، چټ بوټ. د مثال په توګه سره د اپل پروډکټ یا هم د آیفون موبایل سیری او دارنګه ګوګل سرچ د خپل د ارټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یو مثال دی. نو زه راځم دلته یو ویب سایټ راخلاصوم چې هغه دی OpenAI. کله چې راغلو دلته دغه ویب سایټ زه راخلاصوم. دا د OpenAI یو ویب سایټ دی. راځو دلته ټرای بټن وو. کله چې دې ځای ته راغلو نو دلته به موږ تاسې ووینو ChatGPT. همدا هغه څه دی چې موږ تاسې نن په اړه بحث کوو. ChatGPT دا یو چټ بوټ دی، یعنی داسې یو سافټوېر دی چې د مصنوعي ځیرکتیا یا ارټیفیشل انټيليجنس په مرسته د OpenAI کمپنۍ لخوا په ډېر پرمختللي ډول سره په 2022 میلادي کال د نومبر په 22مه نیټه باندې جوړ شوی دی. ChatGPT کولای شي تقریبا ستاسو هرې پوښتنې ته داسې جواب درکړي چې تاسو به خپل هم ورته حیران شئ. نو راځئ چې عملاً وګورو او یو څو پوښتنې ورڅخه وکړو. د مثال په ډول سره دلته تاسو ته دغه یو څو مثالونه راوړي دي. وای explain quantum computing in simple terms. کچېرې دا تاسو ورته لیکي دلته هم ورته لیکلی شئ، خو دغه یو څو نمونې دي. وروسته د هغه څخه موږ خپله پوښتنې ځینې وکړو. اول به راسو دا به سرچ کړو. نو موږ ته دلته وایي چې quantum computing is a type of computing that use the principle of computing mechanics to store and process information. په دې ډول سره تر پایه پورې موږ تاسو ته معلومات راکوي. زه راځم یو بله پوښتنه دلته ځینې کوم چې what are top 10 programming languages. د مثال په ډول سره دغه هغه لس ټاپ ژبې دي پروګرامینګ چې اول په سر کې پایتن او واقعا هم داسې دي، ورپسې د هغه څخه جاوا، بیا سی پلس پلس، سی شارپ، جاوا سکرپټ، پی ایچ پی، سی، سویفټ، روبي او ګو. دا د چاټ جی پی ټي په اساس سره لس هغه پرمختللي ژبې دي. راځو یو بل مثال ووایو. داسې ووایو چې یو کوډینګ کې به یو پوښتنه ځینې وکړو. what is الګوریتم پوښتنه به اول وکړو. نو موږ ته وایي چې binary search is efficient search algorithm that finds the position of a target value within a sorted array. دا دی مثال راته راکوي په پایتن کې. ګوره موږ ته دا کوډ ولیکئ په عین ډول سره او دا بالکل صحیح کوډ دی. تاسو کولی شئ دا خپل هم امتحان کړئ. زه راځم د کوډ په اړه یو بل پوښتنه ځینې کوم. مثلا زه دا وایم چې what is the program of array multiplication in Python. راځو دا ګورو چې موږ ته څه ډول جواب راکوي. دا یو ډېر پرمختللی سافټویر او ډېر پرمختللی چټ بوټ دی، خصوصا د کمپیوټر ساینس محصلینو سره ډېر مرسته کولی شي. که چیرې تاسو په یو کوډ کې مشکل ولرئ هم دا درته کولی شي چې هغه اصلاح کړي. هغه مثال به هم تاسو ته راوړم. ګورئ دا دی موږ ته دا دی جواب په دې ډول سره راکوي. زه راځم دلته یو کوډ لیکم او په دې کوډ کې زه یو غلطي کوم خپله او بیا وایم چې د دې غلطي په کوم ځای کې ده چې دا موږ ته اصلاح کوي که نه اصلاح کوي. نو زه راځم لیکم یې چې what is wrong in this code. زه به دلته خپله یو غلطي ولیکم او هغه به داسې کړم ټي به ځینې پاکه کړم او بل به راسم دلته په دغه پرنټ اف کې به دغه اف ځینې پاک کړم. اوس راځو دا ګورو چې موږ ته دا غلطي دي کولی شي کیچ کړي که نه. ګوره راته وایي there are a few issues with this code. دا دې په هغه ډول سره یې راته وویل. اول دا دی واقعا ما پرنټ لیکلی او اف مې نه و لیکلی
او بل دا دی ریټرن دی موږ ته ویل چې تاسو دا غلط کړی دی او هغه باید صحیح ډول سره اوس دا دی هغه کوډ مکمل موږ ته لیکي او صحیح شکل سره یې راته لیکي نو دا یو ډېر پرمختللی سافټویر دی او ډېر یو پرمختللې ټکنالوژي ده تاسو کولی شئ دا خپله هم امتحان کړئ